طالبانو سیکله پر مکتب باندې پابندي ولګوله د نجونو دا موضوع پر سوشل میډیا باندې ډیره وایرل ده. د دې په هکله معلومات در سره شریک کوم چې د نجونو تعلیم فرض ده که نه ده فرض کې فرض کفایه ده که فرض عین ده. د یو عالم له خولې څخه یې واورئ، مکمل معلومات ترلاسه کړئ. او تر دې له مخې یو کلیپ در سره شریک کوم چې د مکتب په هکله باندې جوړ کړل شوی ده د زنانو د ډاکټرۍ په باب باندې. اولین تر ټولو له مخې هغه کلیپ را سره وګورئ. یو اصلاحي کلیپ ته دا وګورئ، مخته یې هم شیر کړئ نورو ملګرو سره. په ټول افغانستان کې ښځینه ډاکټره نشته او کومه نرس هم نه لرو. کلونه مخکې په نجونو هر قسم عصري تعلیم دروازې بندې شوې. ته باید خپله مور ګاونډي هېواد ته ویسې. ډاکټر صاحب زما مور عاجله تداوي غواړي، زه وس نه لرم چې بل هېواد ته لاړ شم. یاسینه زر کوه د مور حالت دې ښه نه دی. له دې نه بعد یو عالم بیان هم در سره شریک کوم. خدای مکه زما مور باندې څه وشو، د دې ذمهوار به څوک وي؟ او په شریعت کې خو په نر او ښځه دواړو علم حاصلول فرض دي. او بیا خو دلته اسلامي نظام دی، باید د خلکو نورو نرونه دلته خپلې خویندې او لورانې د تعلیم دپاره رالېږلې، یا نارینه او ښځینه د مدرسو بېل سیسټم جوړېدی شي، نو ولې د عصري تعلیم نه شي جوړېدی؟ دلته روزانه ډېر خلک مریضان راوړي او همدا سوالونه کوي، خو د دې سوال جواب موږ اوسه پورې نه یې ترلاسه کړی. ستا د سوال جواب شاید د وخته مې سره هم نشته. ای د وخته میره، د الله په خاطر فیصلې ته نظر وکړه. دا خو به موږ د پرمختګ په ځای په شا لاړ شو. موږ د رڼا په ځای تیارو ته مه اچوه، موږ د نورو محتاجۍ ته مه کښېنوه. اوس د سره دوستانو د یو عالم بیان شریک کوم چې هغه عصري علم فرض کفایي بولي. راځئ تر هر څه له مخه د هغه عالم بیان هم وګورو، له هغه نه بعد هم زه خپل نظر له تاسو سره پر دې موضوع باندې شریک کوم. ګورئ علماو، د عصري علوم وكل ما يحتاج إليه یا تحتاج إليه الأمة فهي من الفروض الكفاية. دا عبارت موږ تاسې موسوعې دي چې له مختلفو کتابو یې دي زموږ تاسې راخیستي. دا ټول علوم فرض کفایي دي چې امت او مسلمه ملت ورته احتیاج لري، دا په فرایضو کې راشي. نن چې دغه معاصر اسباب چې موږ تاسې وینو دا د عصري علومو نتیجه ده. موږ تاسې وینو پلانکي پوهنتون دغه اختراع وکړه، دغه مرض یې تشخیص کړو، دغه علاج یې تشخیص کړو. بالکل د عصري تعلیم څخه بغیر بل څه نه کېدل. دا راکټ یې جوړ کړو، دا د پوهنتونونو له اختراعګانو څخه کېږي. نو زه وایم چې ای علماو، ای استادانو په پوهنتونونو کې، استادانو ای دعاتو په پوهنتونونو کې زموږ داعیانو مبلغینو، دغه بل اخ دغه محسنینو ته متوجه سئ، دغو ته فکر ورکړئ چې د امت او د ملت د ترقي لپاره په مخ ولاړ شي، د امت او د ملت لپاره محنت وکړئ، کوشش وکړئ. تاسو ته خو که زموږ محصل نن په طبي برخه کې، د کیمیا په برخه کې، په بله برخه کې کوشش کوي، محنت کوي په دې نیت چې دا امت خپل ولس د خپل ملت لپاره خدمت، په والله د ده شان لکه د مجاهد داسې ده. فإن ګورې عالم دی مسخره کس نه ده چې مثلا سله ځان وایي، له کتابه درته غږي. ولې د ټولنې خیر وایي پکې، ځکه د ملت او د امت د خیر لپاره وځم، ما به دا جهادي فإنما نومه ونبه كله لله. فکر ورکړه، نظر ورکړه، چې محنت وکړئ، کوشش وکړئ. دلته شیرغل راغلی و، بالکل داسې فکر وکاوه چې تاسې د امریکا نه پرته هېڅ نشئ کولی، تاسې معبود هغه ده، تاسې په هر څه کې ورته محتاج یاست. ما تا د اسلام نظریه کې به دا یې چې محصله ته د مسلمه امت، د مسلمان ملت د یو بهترین نظام محسن یې. محصله د دې نظام، د دې ملت، د دې اسلامي امت د ترقي لپاره سوچ وکوه، کوشش وکوه، محنت وکوه، په تحصیل کې وړاندې ولاړ شه. زما استاد هم دا فکر ورکړي.
دوستانو دا خبرې تاسو وکړئ د دې عالم ده یقیني دی عالم چې څنګه خبرو کې سل فصله کې دا حقیقت ده یعنی بغیر له عصري تعلیم څخه هیواد ترقي نشي کولی هیواد پر مخ باندې نشي تللی کله چې طالبانو څو ورځې مخکې پر زنانو باندې د طب په پوهنتونو مثلا پر هغه حق باندې په هغه باب باندې پابندي لګولې یعنی بندیز یې لګولی دا بندیز داسې نه ده چې عمر ابدي ده دا بندیز ته ویل کیږي تر امر ثاني پورې یعنی دا به تر امر ثاني پورې بند والله عالم چې دا امر ثاني به تر سبا پورې وي که به تر قیامت پورې خدا چاته نه ده معلومه او خدا خبره په اعلان باندې هم نه ده کړې چې انجونې قطعا مطلق هیڅ کله چې تر څو پورې امارت اسلامي وي انجونې ښوونځیو ته نشي تللی د طب په دغه کې مثلا تر شپږم ټولګي پورته نشي تللی دا خبره هم نه ده کړې او نه یې داسې په اعلان باندې ویلي دي مثلا د امارت اسلامي مشرانو چې دغه د عصري تعلیم د نجونو چې د طب ده یا پوهنتون ده یا مکتب ده له شپږم ټولګي پورته دا حرام ناروا کار ده داسې هم نه دي ویلي خو صرف داسې وایي چې تر امر ثاني پورې ده او امر ثاني بیا معلوم نه ده والله اعلم چې تر څه وخته پورې ده نو د دې عالم په وینا باندې تاسو یقین وکړئ بالکل کم ملکونه کم هیوادونه چې پر مخ باندې تللي ترقي کړې ګوري هغه د عصري علومو له لارې پر مخ باندې تللي افغانستان کې اوس فی الحال یو اسلامي نظام ده که د مکتب پر لحاظ بالعکس و د بل طرف ته وګورئ مثلا مدرسې زیاتې سوي دي او امنیت پکې زیات سوی ده او علم هغه علم چې هغه دیني علم د هغه پکې زیات سوی ده د یو عالم بیان می اورېدی چې پاکستانی و هغه داسې په زړه باندې ویل چې له پاکستان څخه اوس علم سوکه ټولیږي هغه دینوي علم د افغانستان طرف ته ځي ولې ځکه چې په افغانستان کې شریعت ده په افغانستان کې شریعت نافذ ده او په افغانستان کې مثلا دینی علومو ته زیاته ترجیح ورکول کیږي نو امارت اسلامی ته فکار ده لکه څنګه چې نړۍ دې ته ګوته په غاښ ته چې اسلامي نظام په ټوله نړۍ کې چې وګوري یوازې په افغانستان کې دا بالعکس مثلا داسې بدیل نه لري چې په نورو هیوادونو کې دغه رقم نظام وي او مثلا په امنیت کې هم دغه رنګه ده او مثلا په افغانستان کې مثلا دیني علوم که نورو هیوادونو ته وګوري په افغانستان کې زیات ده نو پکار ده چې اسلامي امارت د شریعت په چوکاټ کې عصري علوم کم هغه چې له شریعت سره ټکر نه وي چې له دین سره ټکر نه وي له افغانیت له پښتونوالي سره ټکر نه وي هغه هم دومره عام کې چې نړۍ ورته ګوته په غاښ سي او له نورو هیوادونو څخه خلک دا وهڅول سي چې درځئ په افغانستان کې تعلیم وکړو عصري علوم هم وکړو دینوي علوم هم ځکه چې هلته چې د امنیت ذات ده هلته چې د مثلا په شریعي لحاظ باندې پوښلی نو نورو هیوادونو څخه به خلک زنانه هم افغانستان ته هستوي نارینه خو به هستوي ځکه چې په ډیرو هیوادونو کې دا سیستم خپل لیدلی دی چې خلک په خپلو خوندو په خپلو لورانو باندې تعلیم نه کوي عصري تعلیم شوقین دي خوښونکي دي خوند ورکوي خو ځکه چې هلته پر خپل لور باندې د هغه پر عزت باندې او د خپل خور پر عزت باندې ویریږي ځکه چې هلته مثلا داسې حجاب او حیا نسته نو ځکه ډیرو کسانو ته خوند نه ورکوي پر خپل کور باندې یې کینولي خو په افغانستان کې که ورته ګورې افغانستان کې امنیت ته په افغانستان کې شریعت ده نو هر کس دې ته خوشحاله هر کس دا سوچ او فکر لري چې طالبان چې دي هغه زما د خور د عزت ساتونکي دي هغه زما د لور د عزت ساتونکي دي هغه نه غواړي چې زما لور زما خور بربنډه کړل شي بې عزته کړل شي نو هر کس په دې باندې خوشحاله چې د تعلیم دروازې خلاصې کړل شي او مو په خپل خور او خپل مور باندې او خپل خور او خپل لور باندې په خپل خور او په خپل لور باندې مثلا عصري تعلیم د شریعت په چوکاټ کې وکړو او هیڅ افغان دا نه خوښوي نه غواړي چې مثلا زما خور دی بې عزته زما لور دی بې عزته او په غیر شرعي لباس دی عصري تعلیم وکړي دا هیڅ افغان ته د منلو وړ نه ده
دوهمې خبرې ته راځو چې څومره ښایسته اصلاحي ویډیو اولین ماله تاسو سره شریک کړله کوم کوچنیانو چې جوړه کړې وه. یقیني که دا رقم حالات وو د افغانستان مثلا هغه ښځې چې مثلا هغه مثلا پر زنانه بیماري باندېږي نو هغه نسي کولی شرمیږي به بیا نارینه ډاکټر ته نسي حاضرېدلی او هیڅ انسان مثلا یو فلار دا نسي برداشتولی چې خپله لور دی و نارینه ډاکټر ته کېنوي چې زنانه بیماري یې وي. نه یو زوی دا برداشتولی شي چې خپله خور یا خپله ښځه یا خپله لور هېڅوک دا نسي برداشتولی. که څه هم یو عالم دا ویلي او ما خپله هم لیدلي کتاب کې مثلا چې یو ډاکټر مسلمان وي خیانتګر نه وي او هغه فوي هغه ته دا اجازت سته چې زنانه پر هر هغه طریقه باندې وګوري چې مثلا د کتلی سي که چیرې مثلا داسې و په هغه ځای کې زنانه ډاکټره نه وه نو بیا ده ته شریعت اجازت ورکړی ده چې دی دغه بیماري حل وباسي. خو اوس مثلا که په دغه ځای ته راځو نو تر هغه ښه دا ده چې زنانه ډاکټرانې پیدا کړل سي نو موږ او تاسو به و هغه مشکل سره نسو مخ چې سبا خپله خور مور لور مثلا پر زنانه بیماري باندې او بیا یې و نارینه ډاکټر ته بیایو.